که تاسو چیرته دا وګورئ په دې کې به زموږ سره اف بی ای نه امازون به راسره نه وي د هر کس دې کې به مختلف کسان موږ سره راځي مختلف ریټ باندې وي او دا اوس دې کې تاسو وګورئ دا سیلر دی د دې ډول ریویوز هیڅ هم نشته جسټ لانچ لیکلی مطلب دا دی چې اوس دې دا پروډکټ لانچ کړی که تاسو دا ټول داسې وګورئ یا تاسو د دې دا ګراف وګورئ نو دا دې کې چې کوم زیړ ګراف هغه د امازون نو امازون په دې کې اډول شته دی نه امازون چې کوم ګراف دی امازون په دې کې اډول شته دی نه نو مطلب دا دی چې تاسو به داسې پروډکټ ګورئ بعض کسانو چې موږ ته پروډکټ نه میلاویږي چې په هغه کې امازون یا نه نو دا تاسو به داسې دې دپاره سرچ کوئ دغه شان ته دا پروډکټ کو تاسو وګورئ په دې کې هم نه امازون شته دغه شان ته سیلرز هم پکې سیوا دي اف بی ای سیلرز هم پکې نه ټول پکې اف بی ایم سیلرز دي نو تاسو به د دې دپاره لږ محنت کوئ تاسو دا پروډکټ میلاویږي خو ټول چې کوم دی په دې کې یو نیم چې کوم دی اف بی ای سیلر دی خو اف بی ایم پکې بیا هم سیوا دي لکه دا د ډراپ شپینګ دپاره ښه پروډکټ دی نو تاسو به داسې لږ خواري به کوئ نو موږ لیسټینګ خبره کوو نو موږ نن ګورو تاسو چې کله لیست جوړوئ نو تاسو ډایرکټ د دې ځای نه پروډکټ ایډ کولی شئ دلته موږ چې کوم سیلر سنټرل کې ویلي چې موږ پروډکټ ایډ کوو نو موږ به دلته د دې کیټلاګ نه دلته پروډکټ ایډ کوو نو تاسو ته پته و چې دلته نه پروډکټ ایډ کېدو یا دوه نور آپشنز دي د هغې نه به زموږ سره پروډکټ ایډ کېږي خو موږ دا پروډکټ د دې ځای نه ډایرکټ هم ایډ کولی شو اوس فار ایگزامپل دا پروډکټ ما ته پکار دی نو که تاسو دا پروډکټ وګورئ دلته لیکلی سیل آن امازون چې په دې باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو سیلر سنټرل چې کولاوي تاسو سره به ډایرکټ دا پروډکټ راشي اوپن به شي دلته دا هغه پروډکټ ما سره دلته رالو که تاسو ایسن را کاپي کوئ هم ټیک ده دا دوه طریقې وي دلته دا ایسن نمبر دی تاسو د دې پروډکټ ایسن نمبر را کاپي کوئ او هلته پیسټ کوئ تاسو ته هغه ما په تیر ویډیوز کې کلي او که نه تاسو په پروډکټ باندې کلیک وکړئ نو هغه ډایرکټ تاسو ته راځي خو اوس موږ په دې کې مخکې چې کوم کار دی هغه پکې کوو اوس تاسو ته پته ده چې کله دا سیلر اس کے یو چې کوم دی د اس کے یو مطلب دی سټاک کیپینګ یونټ دی خو دا تاسو د ځان نه ورکولی شئ صحیح ده دا ضروري دی تاسو د ځان نه د دې لپاره ورکولی شئ چې تاسو ته بیا د هغه پروډکټ پته لګي تاسو اوس یو پروډکټ لیست کوئ د هغې په سټارټ کې څه راځي هغه تاسو ورکړئ د دې سره انسم لیکلی شئ خو چې تاسو بیا هغې دپاره شپمنټ پلان جوړوئ یا مطلب دا دی چې لیبل تاسو د هغه دپاره تاسو نه بیا په لیسټینګ کې غلطي نه کېږي دا د دې دپاره چې تاسو د دې دا ورکړئ او تاسو ته بیا دغه پروډکټ پته لګي خو د دې په امازون سیلر سنټرل کې داسې مطلب دی څنګه چې په دکان کې موږ په مختلف تڼو کې سامان ږدو نو دا دغه شان د دې دا مطلب دی چې زموږ دا پروډکټ چې کوم دی دا په دې ځای کې پرو دی دا اس کے یو چې کوم دی دا بیا چینج کېږي نه دا به تاسو بالکل په صحیح طریقې سره ورکوئ داسې به ورکوئ د خپل ځان نه به ورکوئ چې هغه تاسو ته بیا معلوم وي را روان وخت کې چې دا پروډکټ چې کوم دی دې ته ما دا اس کے یو ورکلی و نو زه به دلته فلحال یو اس کے یو دا زما ارزي اس کے یو شو د دې پروډکټ دپاره بیا دغه شان د دې پروډکټ چې زه دا لیست کوم نو دا ماته و چې د دې لوست پرایس چې کم پرایس کم دی په دې لیست کې نو دا پرایس دی نو زه که په دې کلیک وکړم دا پرایس اټومیټک دلته راځي او زه د دې نه سیوا هم لیکلی شم او کم هم لیکلی شم په ما باندې ډیپینډ کوي که زه دا لیکم نو زه دلته کلیک وکړم دا به ما سره په خپله راشي که تاسو دا چینج کوئ هم چینج کولی شئ تاسو چې دلته کلیک وکړئ نو تاسو سره دلته دا ریټ اټومیټک راځي خو تاسو چینج کولی هم شئ دا زه سیوا هم ورکولی شم کم هم ورکولی شم دا ما چینج کړو تاسو چینج کولی هم شئ او دا لویسټ پرایس چې کوم دی په دې کلیک وکړئ واپس دلته دا کم پرایس یې راځي او کنډیشن به تاسو خامخا ورکوئ که تاسو دلته وګورئ دلته دا سټارز چې کوم دي دا چې کوم سره نو دا به خامخا تاسو پیل کوئ چې دا تاسو نه پیل کړي نم ډک کړي دا ځای نه نو دا لیست تاسو نه جوړېږي د کوم اپشن سره چې دا سټار ځي نو هغه تاسو نه پیل کړي هغه تاسو نه ډک کړي نو هغه لیست تاسو نه اکټیو کېږي تاسو به دا خامخا ورکوئ خو اوس د اس کے یو سره نه دی ورکړی خو اس کے یو کو تاسو پرېږدئ نو اټومیټک دا امازون بیا په خپله جنریټ کوي امازون په خپله باندې دا ورکوي دا ضروري نو تاسو ته په دې کې دومره اپشنز دي بیا که تاسو دا د نور مارکیټ پلیسز دپاره خپل ریټ هر څه مقررولی شئ او هغه نه تاسو دا بیا سیو کولی شئ خو په دې کې لږ څو اپشنز نور دي هغه تاسو ځان پوهه کوئ په دې باندې بل تاسو ته ما دا ویلي چې اف بی ایم او اف بی ای چې دی هغه موږ د دلته نه سلیکټ کوو چې بیا سلیکټ کوو نو دا پروډکټ به د هغه پورې دا لیست به انیکټیو وي خلکو ته به نه شو کېږي څو پورې چې موږ د دې لپاره شپمنټ پلان نه جوړ کړی زموږ پروډکټ امازون ته نه رسېدلي که زه دلته چېرته کلیک وکړم نو زما سره دا ته اف بی ایم باندې کلیک وکړم نو تاسو ته پته دلته به زما سره یو خانه بله ایډ شي چې ته پکې خپل تعداد ولیکه اف بی ایم دپاره خو اف بی ای دپاره ځکه موږ تعداد نشو لیکلی چې کله امازون ته زموږ څومره پروډکټ ورسي امازون یې چیک کړي نو موږ ته ایمیل وکړي چې ستاسو دومره پروډکټ راغلو هغه زموږ په سیلر سنټرل کې اټومیټک شو کېږي اوس که موږ چېرته په دې مرچنټ په پیلمنټ باندې کلیک وکړو نو دلته به موږ سره یو خانه راشي چې ته دلته خپل تعداد ولیکه چې ستا لس تعداد 50 سلي څومره وي خو تاسو چېرته په امازون په پیلمنټ کلیک وکړئ نو هغه خانه به ترې ختمه شي بیرته اوس موږ دا مور اټریبیوټس چې کوم دي دا ګورو چې په دې کې نور کوم ضروري اپشنز دي اوس دا ټیکس کوډ که دا تاسو ورکوئ هم ټیک ده که پرېږدئ هم ټیک ده دغه څه مسله نه کوي اوس سیل پرایس چې کوم دی
تاسو خپل ریټ ورکول شي چې کم ریټ تاسو ورکوي سي او سیل پرایس کم دی تاسو په دې باندې سیل لګوي فار ایگزامپل دا تاسو په کم قیمت باندې خرڅوي لکه دا په 50% اپ باندې خرڅوي په 10% اپ باندې خرڅوي اوس فار ایگزامپل د شل روپے خپل ریټ دی او تاسو هغه په 15 ورکوي پلس ورکوي تاسو خو بیا به تاسو د هغې دپاره دا ډیټ سلیکټ کوئ دا پرې خوستیم شي خو دا ډیټ به تاسو سلیکټ کوئ چې په کوم وخت نه د کوم وخت پورې زما دا سیل په دې باندې سټارټ وي تاسو دا سلیکټ کولی شئ بیا چې کوم لیست پرایس دی هغه هم تاسو ورکولی شئ کنډیشن به خامخا ورکوئ بیا دې سره نوټ هم لیکلی شئ بیا چې کوم دی د میکزیمم اډر کوانټیټي مطلب دا دی چې ستاسو سره پراډکټ دی 50 دانې دي 100 دانې دي په هغه کې په یو وخت کې څومره کسان هغه اخیستی شي صحیح ده په دې باندې تاسو چې په دې باندې کلیر یې مطلب دا دی چې تاسو سره 100 پراډکټ دي 50 پراډکټ دي تاسو نه ایټ ټایم په یو کس 100 دانې اخیستی شي 2 دانې دنه سیوا اخیستی شي 15 دانې دنه نو دې ته میکزیمم اډر کوانټیټي تاسو به دا ورکوئ چې زمانه چې کم کس اخلي چې د 15 نه سیوا هغه نشي اخیستی صحیح ده نو دې چیزونو ته به تاسو سرچ کوئ که تاسو چېرته اف بی ایم کوئ دا به تاسو بیا ډکوئ خو چې امازون په پیمنټ کوئ نو دا هینډینګ ټایم دی چې مطلب تاسو آرډر په څومره ټایم کې پروسس کوئ کسټمر ته به څومره ټایم کې رسي بیا به دا خالي پرېږدئ او بل لا دی چې کوم دا ګفت دی نو دا به تاسو یس کوئ صحیح ده ګفت والا اپشن چې کوم دی په دې تاسو په حکم دا به تاسو یس کوئ ځکه چې کوم پراډکټ تاسو لګوي هغه به ساده پیکینګ کیږي هغه تاسو داسې پراډکټ لګوي مثال تاسو ګړۍ خرڅوئ او هغه ګړۍ مخکې څوک د چاته ګفت کوي نو امازون به بیا هغه په ګفت پیکینګ کې باندې په هغې باندې ایکسټرا خرچه راځي نو بیا هغه د امازون کار دی په هغه باندې امازون څومره خرچه راغله هغه به د کسټمر نه امازون په خپله باندې اخلي نو تاسو به یس کوئ چې تاسو ته د دې نه ټینشن نه نو دا تاسو به دې پوینټ باندې کلیر شوئ نو دې کې دا چې کوم ضروري و دغه امازون په پیمنټ او مرچنټ په پیمنټ دی نو تاسو که بیا دا لیست کوئ نو دا به تاسو سیو اینډ فینش باندې کلیک وکړئ تاسو ته به امازون د سایډه ایمیل راشي چې ستاسو لیست چې کوم دی هغه ایکټیو شو خو تاسو چېرته دا امازون په پیمنټ کوئ اف بی اے کوئ نو تاسو به بیا د دې لپاره شپمنټ پلان جوړوي موږ به بیا نیکسټ ویډیو کې وایو شپمنټ پلان څنګه جوړیږي د هولسیل لپاره موږ شپمنټ پلان څنګه جوړو او د پرایویټ لیبل لپاره خو پرایویټ لیبل چې کوم دی هغه موږ نیو لیسټینګ کوو نیو لیسټینګ به وایو او بیا به د هغې شپمنټ پلان جوړ کړو د اف بی ایم لپاره موږ شپمنټ پلان نه جوړو نو چې تاسو ته په دې چیز کې په دې باندې تاسو کلیر چې شپمنټ پلان موږ د څه لپاره جوړو د هولسیل لپاره ځکه چې هولسیل کې زموږ پروډکټ امازون ته ځي په پرایویټ لیبل کې چې کله موږ اف بی اے کوو نو بیا هم پرایویټ لیبل کې موږ اف بی ایم کوو بیا شپمنټ پلان ته ضرورت نه تاسو په دې خبره باندې چې تاسو کلیر یې صحیح ده نو چې تاسو په لیسټینګ په کنسپټ پوه شوئ او دا شان تاسو د شپمنټ پلان په کنسپټ شپمنټ پلان به بیا موږ ووایو دا لیست جوړ کوم نو دې باندې دله به زه شپمنټ پلان جوړوم چې امازون ته پته ولګي زما څومره پراډکټ راځي او د کم ځای نه راځي څومره ټایم کې به امازون ته راځي نو چې تاسو ته دا کلیر وي خو چېرته دا پراډکټ چې کوم دی دا د ډراپ شپینګ دپاره بیسټ دی نو که زه د ډراپ شپینګ دپاره دا کوم نو زه به دا مرچنټ په پیمنټ سلیکټ کوم صحیح ده دا به زه څه کوم مرچنټ په پیمنټ کوم زه به خپل تعداد په دې کې ولیکم بیا چې کله موږ ډراپ شپینګ صحیح ایکسپلین کوو نو بیا به تاسو ته ووایم چې موږ به څومره تعداد لیکو څنګه به پرایس د هغې دپاره موږ غواړو د کوم لیست کوم پراډکټ دی هغه به موږ لیست کوو نه به لیست کوو نو موږ به ټوله کرایټیریا هغې دپاره ګورو خو دا داسې خبره وه چې تاسو سره په دې لیست باندې پوه شوئ دا لیست چې تاسو ته ما وکړو که تاسو په دې کې اف بی اے ورکوئ دا لیست به ستاسو انیکټیو وي د هغه پورې چې امازون ته سامان نه رسېدلی که تاسو چېرته ډراپ شپینګ کوئ ځکه ډراپ شپینګ خلک کوي ډراپ شپینګ ډایرکټ سټارټ کېږي په 15 منټه کې لیست جوړېږي او بیا په هغه باندې چې اډر راځي بای باکس روټیشن تاسو سره بای باکس راغلو نو تاسو ته اډر راځي نو بای ډراپ شپینګ چې کوم دی آسان دی نو ډایرکټ سټارټ کېږي امازون ته پکې پراډکټ لیږل نه نو موږ په هغه کې مرچنټ په پیمنټ چې کوم دی اف بی ایم سلیکټ کوو ډراپ شپینګ کې به ټول عمر اف بی ایم ورکو په هغه کې اف بی ایم موږ نشو کولی چې اف بی ایم موږ کوو په میټو لیسټینګ کې د هغه نه بیا هولسیل جوړېږي ته هولسیل وایي هولسیل کې بیا تاسو پراډکټ هلته لیږئ نو چې تاسو ته دا چیزونه کلیر وي سبا به انشاءالله موږ نیو لیسټینګ کې چې کوم ټاپک دی په هغه کې ضروري چیز کوم چیزونه دي په هغه کې کسانو ته پوښتنه هم کړي چې ټایټل به موږ څنګه جوړو بلټ پوینټ به څنګه ډسکرپشن دا به څنګه وي تصویران به څنګه وي بیا د هغې د دواړو دپاره چې کوم دی د میټو لیسټینګ دپاره او د نیو لیسټینګ دپاره چې موږ پکې اف بی اے کوو نو هغې دپاره به موږ شپمنټ پلان څنګه کریټ کوو چې امازون ته زموږ سامان رسي هغې دپاره کوم چیزونه ضروري دي او تاسو ته ما ویل چې دلته وړوکی سټار شوی دی د دې دپاره وړوکی سټار نو دا به تاسو بیا خامخا ورکوئ دا چې تاسو نه ورکړي نو تاسو دغه نه پوره کېږي بل دا دی چې دلته ما سره ستاسو لیست نه ایکټیو کېږي بل دا دی چې زه اف بی ایم سلیکټ کړم نو د دې نه ریډ لاین هم راته شوی چې اف بی ایم کې ما تعداد دلته نه ورکړلی نو بیا هم زما لیست چې کوم دی هغه ان ایکټیو شو کوي ځکه چې به وایي چې د دې سره کوانټیټي نشته نو که زه دلته څه انسم ولیکم د دې چې کوم دا ریډ لاین ته شوی دا به ختم شي اټومیټک نو چې تاسو په دې چیز باندې کلیر یې تاسو سره دلته هم ایرر شو کوي چې دا ته زه واپس نه لیکم دلته هم تاسو سره ایرر راشي چې دلته ستا په لیست کې ایرر دی که ته دا لیست سیو کړې نو دا به
دغه کېږي نه خلکو ته به نه شو کېږي تاسو یو مو لیکئ نو دا به ختم شي چې یو کوانټټي مو لیکئ نو نن دا د میټو لیسټنګ نیکسټ کوم په دې کې ضروري خبرې وي هغه تاسو ته ما وکړئ خو بیا هم پکې ستاسو ته سوال او تاسو به کمنټ وکړئ